د یو وخت خبره ده ګوټال پور په نوم کلي کې یو غریب کس خپلې ښځې او خپل زوی سره اوسېدو د سره لږ شانتې ځمکه وه دی به په دې ځمکې کې فصلونه کولو او په ده به یې خپله ګزاره کوله خو دا ځل بارانونه ډېر زیات شوي وو د دې بارانونو په وجې باندې د ده غریب کس ځمکه خرابه شوې وه او دا ډېر زیات پریشانه و های های زه خو برباد شوم غرق شوم دا ځل خو زما ټوله ځمکه د بارانونو په وجه باندې خرابه شوه اوس به زه څه کوم دې نه وروسته دغه زمیندار ډېر په خطایۍ سره او خپل کور ته راشي پلار جانه ته چېرته کې ګرځې ګورې نه څومره زور کې باران ورېږي او بچی د دې بارانونو د وجې نه خو زمونږ ځمکه خرابه شوله ډېر زیات خفه یم پوهېږم نه چې اوس به دغه فصلونه څنګه کوو او پیسې به کم ځای نه کوم پلار جانه دا خو ډېره زیاته د خفګان خبره ده دا شانتې خو به زمونږ مسالې نورې هم زیاتې شي ته دنه راشه دې باندې څه خبره کوو دوی بیا دنه لاړ شي سړیه ته خفه کېږه مه چې کله بارانونه وشي ځمکه وچه شي دوباره پکې فصل وکره خامخا به کېږي ای ښځې ما سره د تخمونو پیسې نشته نو زه به فصلونه څنګه کوم د چا نه پیسې واخله چې کله فصلونه خرڅ کړي نو بیا یې ورله واپس ورکه او ښځې همداسې به کوم زه سبا ورځم چودري صاحب ته چې هغې نه پیسې والم بیا په بله ورځ چې کله باران ودرېږي نو دا ځمکه لږ شانتې وچه شي نو دا فورا لاړ شي او دې چودري ته ورشي دې ته دغه ټولې خبرې وکړي نو چودري ورته ووایي اوهو دا خو ډېره د خفګان خبره ده چې ستا ټوله ځمکه خرابه شوه او چودري صاحب اوس ته صرف زما مدد کولی شي ما ته صرف دونه پیسه راکړه چې زه دوباره خپل فصلونه وکرم دا هم کومه خبره ده چې تا وکړه ولې نه زه به تاله پیسې خامخا درکوم خو زما یو شرط ده کم شرط چودري صاحب زه ستا په خبره باندې پوه نه شوم ګوره تا ته پیسې پکار دي که نه زه تاله پیسې درکوم خو د دې په بدله کې به ته ما ته 7 او 3 په حساب سره فصل راکوي او چودري صاحب دا خو ډېره ښه خبره ده ته ماله پیسې راکړه زه به همدې حساب سره تاله فصل درکوم منشي دې ته 10 لکه روپۍ ورکړه خو د دې په فصلونو باندې نظر ساته چې کله پوره شي بیا ما ته ووایه سمه ده چودري صاحب زه اوس دې ته 10 لکه روپۍ ورکوم بیا د میټا منشي دې ته 10 لکه روپۍ ورکړي او دا دلته نه روان شي چې کور ته ورسیږي نو ټولو ته دغه خوشخبري بیان کړي پلار جانه زه خو د 7 او 3 په حساب باندې پوه نه شولم بچی د 7 او 3 په حساب سره مطلب دا ده چې کله فصلونه تیار شي نه 80% به زمونږ وي او 10% به بیا د چودري صاحب وي وا پلار جانه دا خو تا ډېر ښه کار وکړلو دا شانتې خو تا چودري صاحب لوټ کړلو په دې حساب سره او بچی زه به سبا نه دغه تخمونه په ځمکه کې ښخ کوم چې تر څو دغه فصلونه تیار شي دې نه وروسته په بله ورځ باندې د بیټو پلار په دې ځمکه کې تخمونو کرل شروع کړي دا شانتې څو میاشتې تیرې شي او دغه فصلونه راورسیږي د بیټو پلار ډېر زیات خوشحال وي دی دغه فصلونه ټول کټ کړي او یو ځای کړي منډۍ ته د وړلو کوشش کوي وا ټول فصلونه خو تیار شو چې زه ورشم خپل مالک ته ووایم د میټا ملازم دلته نه راشي او بیا میټا ته ووایي د دې په باره کې وا دا خو ډېر ښه کار وشولو شابه ځانونه تیاروئ او چې مونږ ورشو او دغه فصلونه ترې دلته راوړو دې نه وروسته دوی بیا دې ځمکې ته ورسیږي او دغه فصلونه ټول غونډ کړي او بیا په خپل گاډي کې واچوي چودري صاحب دا څه کوي تا خو د 10% خبره کړې وه نو اوس خو تا دغه ټولې بورۍ اوچتې کړلې او 10% مې ویلي وو خو د ځان دپاره نه ستا دپاره 10% ستا او 1% زما اوس دا ټولې بورۍ زما دي او دا شانتې زما قرض هم ختم شو دا ووایي نو دا ظالم خو دلته نه روان شي او د بیټو پلار ډېر زیات په هریانۍ سره دلته کې پاتې شي خو په دونه وخت کې بیټو هم دلته کې راورسیږي چې خپل پلار په خفګان کې وویني څو شو پلار جانه دونه خفه ولې چې کله پلار ورته دغه خبرې وکړي نو بیټو چې دا واوري نو ډېر زیات غوسه شي پلار جانه ما ته پته وه چې دغه چودري په تاله خامخا دوکه درکوي او دې چې دغه ټولې بورۍ ځان سره یوړلې نو دا یې ثابته کړله چې دا یو ډېر بېمانه کس ده بچې دوکه خو مونږ سره خامخا وشوه خو مونږ هیڅ نشو کوله ځکه چې زمونږ وس نه رسي پلار جانه دې چې څنګه مونږ سره دوکه وکړه داسې دوکه به مونږ هم ورکوو او دا پیسې به ترې ټولې وصولوو
خو بچې دا څنګه؟ بس پلار جانه دا هر څه ته په ما باندې پرېږده. بیا څو ورځې پس بیټو د کشانتی چودھری ته راشي او دې نه قرضه وغواړي. میټا ته خو د دې خبرې انتظار و خو بیټو هم ورته تیار و. او ولې نه، زه به تا ته قرضه درکوم خو زما یو شرط ده. چودھری صاحب کوم شرط ده؟ هغه دا چې د ځمکې لاندې حصه ستا او ځمکې باندې حصه به زما وي. ما ته منظوره ده چودھری صاحب، بس ته ماله 10 لکه روپۍ راکا. منشي دې ته 10 لکه روپۍ ورکا. یا د میټا ملازم دته 10 لکه روپۍ ورکي. میټا وروره په د یو خبره خو پوه نه شوم. اول د سات او د درو په حساب سره حساب غوښتو او اوس کې د ځمکې لاندې او باندې حساب سره غواړي. کمکله سړیه، دا خو خامخا غنم کری او دا غنم چې کم دي ځمکې نه بره غنم زما او لاندې واخه ګیا شیا ده. څنګه وه زما آیډیا؟ واه میټا وروره، جواب نشته ستا د دماغو چې دا مې واورېدو ډېر زیات خوشحال شوم. اوس دا شانتې هغه ټول غنم به زمونږ شي. خو بل طرف ته بیټو دې پیسو سره د الوګانو تخمونه واخلي او د دې کرل شروع کړي. دا شانتې څه وخت تیر شي نو دغه د الوګانو فصلونه راورسیږي. بیټو ډېر زیات خوشحال وي او دغه فصلونو کټول شروع کړي. بل طرف ته میټا خپلو ملازمو ته ووایي کمو راځه، هغه فصلونه به تیار شوي وي، ځئ چې خپل فصلونه ترې واپس راوړو. دوی نه وروسته دوی چې کله دلته فصلونو ته ورسیږي نو چې وګوري تر لرې لرې پورې صرف الوګان په نظر باندې راځي. دوی چې دا وویني نو ډېر زیات حیران شي. راځه چودھری صاحب، ما هم د ستا انتظار کولو. فصلونه تیار دي، د شرط په مطابق د ځمکې لاندې حصه زما ده او بره حصه د ستا ده. میټا وروره دا خو ډېر زیات هوښیار وختو. دې خو دلته الوګان کرلی دي، د دې مطلب چې اوس به ته صرف د الوګانو پاڼې وړې او د سر د پاسه سر یو تیږي. ته د خپل الوګانو پاڼې وړه ځان سره. دې نه وروسته میټا دکه د الوګانو پاڼې ځان سره یوسي او دالته د میټا ته ډېره زیاته غوسه ورځي بیټو باندې. په ولاړه زما خولې ته ولې ګورې؟ زه اوس په دې ګیا شیا باندې څه وکړم؟ یو سیل ته غوږانو ته واچوئ. ګوره کمو چې دا سړی د نه خلاص نه شي. دا ځل یې خامخا پیسو ته راځي که دا ځل ورته داسې شرط ایږدم چې دا هم یاد ساتي. ټیک ته میټا وروره زه ورځم او دې ته د قرض پیسو په باره کې وایم. کمو دلته نه روان شي او د بیټو کور ته راورسیږي. بیټو وروره میټا ورور ته غواړي که تا ته نورې پیسې په کار وي د قرض دپاره نو هغه یې درکوي. او ما ته خو پیسې خامخا په کار دی، اخر نوي فصلونه به هم کارم کنه. ته ورځه زه درپسې درځم. کمو دلته نه لاړ شي. دا ولې بچې؟ اوس خو مونږ سره پیسه شته ده، اوس تا ته څه ضرورت هغې نه د قرض اخیستو؟ پلار جانه د تیر شوي کال حساب کتاب هم پوره کول وي. دا به دا ځل ما ته خامخا څه شرط ایږدي او دا به زه درته په خپل شرط کې پساو کوم. بس د سیره پورته ګوره. دی دا ووایي نو دلته نه روان شي او بیا د میټا ته ورسیږي. راځه بیټو، که اوس تا ته د قرض پیسې په کار وي نو زما شرط هم واوره. او میټا وروره ووایه کوم شرط ده؟ بیټو دا ځل زه تا ته 10 لکه روپۍ درکوم خو دا ځل د ځمکې لاندې حصه به زما وي، بره حصه به ستا وي. ما ته منظوره ده میټا وروره، بس ته ما ته 10 لکه روپۍ راکا. سمه ده کمو، ته دته 10 لکه روپۍ ورکا. دې نه وروسته میټا دته پیسې ورکړي او بیټو دلته نه لاړ شي او په دې ځمکه کې د تخمونو کرل شروع کړي. دا شانتې څو ورځې تېرې شي نو بیا چې وګوري د بتنګړو فصلونه راورسیږي او میټا هم دلته نه راشي او دې ځای ته راورسیږي. چې کله میټا وویني چې هل طرف ته بتنګړ وي نو میټا ډېر زیات غوسه شي. غټ خېټې الوګان چېرته دي؟ میټا وروره دا ځل خو ما الوګان کرلی نه دي، دا ځل خو ما باتنګړ کرلی دي او د شرط په مطابق سره د ځمکې بره حصه زما ده او لاندې حصه د ستا ده او ته خپله حصه ځان سره وړلی شي. میټا بي خو بیټو هم ډېر وران وي. چې کله میټا دا خبرې واوري نو ډېر زیات غوسه شي. غټ خېټې زه د دې باتنګړو اچار جوړ کړم، دا ځان سره ایږده. خو دا مې واوره دا ځل به درته زه 10 لکه روپۍ درکوم او داسې شرطونه به درته ایږدم چې ته هم یاد وساتې. راځه کمو چې ځو. میټا واپس لاړ شي. میټا وروره که هغه قرضې ته راغلو نو ته به څه شرط ورته ایږدې؟ کمو دوا کوه چې دی راشي، دا ځل یې بالکل نه پرېږدم. داسې شرطونه ورته ایږدم چې دا یې ټول عمر دپاره بیا یاد ساتي.
د دغه خبرې کوي چې په دې وخت کې بیټو دلته راورسیږي نو میټا ډیر خوشحال شي. میټا وروره ما ته 100 لکه روپۍ راکه، زه به فصلونه هم کرم. درکوم 100 لکه روپۍ، دومره تادیدي ولې ده؟ اول خو زما شرطونه واوره. او میټا وروره ته د خپل شرطونه ووایه، زه اول ستا شرطونه واورم او بیا به درنه پیسې والم. نه اول پیسې واله او بیا زما شرطونه واوره. دا ځل زه تا داسې نه پرېږدم. کمو دله 100 لکه روپۍ ورکه. کمو بیټو ته 100 لکه روپۍ ورکي. تا پیسې واغستلې او زما شرط دا ده چې دا ځل په ځمکه کې د فصلونو ښکته او بره حصه زما ده او درمیان وله حصه به ستا وي. میټا وروره دا څنګه شرط ده؟ دا خو سیده ناانصافي ده. اوس خو تا ته پته ولګېدله که نه؟ اوښ راغلو د غر لاندې، تا ته څه ضرورت و چې زه دی چیړلم؟ اوس شابه ورځه فصلونه تیار که زما دپاره. دې نه وروسته بیټو دلته نه روان شي او ډیر زیات په خفګان کې وي چې کله کور ته راشي نو ځان سره سوچ کوي چې اوس داسې کم فصل وکړي. په دې وخت کې د پلار هم دلته راشي او دې ته ووایي دا ولې بچې ته خو ماته لږ شانته پریشان ښکارې. بیټو پلار ته د میټا شرطونو په باره کې ووایي. دی چې کله واوري نو د پلار هم ورخطا شي. بچې تا ته څه ضرورت و د قرض اخیستو دپاره؟ اوس دغه شرط پوره کول هم ډیر ضروری دي. او پلار جانه په دې سوچ کې خو زما په سر باندې چکر راغلو. ته خفه کېږه ما ته پته ده چې دا ځل به کوم فصل کرو. پلار جانه داسې کوم فصل وکړو؟ شابه ما ته زر ووایه. بیا د پلار دته د یو فصل په باره کې ووایي. بیټو چې دا واوري نو ډیر زیات خوشحال شي. وا پلار جانه تا خو زما مسله حل کړله. زم سبا زم چې په ځمکه کې دغه فصل وکارم. بیا په بله ورځ ته بیټو لاړ شي په ځمکه کې د ګانو فصل کرل شروع کړي. دغه شانتې ډیر وخت تیر شي او د وخت تېرېدو نه وروسته چې وګوري د ګانو فصلونه هم رغلي وي. بیټو او د پلار ډیر زیات خوشحال وي. پلار جانه میټا د راتلو وله ده، د هغې راتګ نه مخکې چې مونږ دغه درمیان وله حصه تې ځان ته کړو. هلته میټا د خپلو نوکرانو سره کور نه راوځي چې کله دې ځمکې ته راورسېږي نو چې وی ویني نو ډیر ورخطا شي. ولې میټا وروره دا ځل به خپل فصل ځان سره وړې او که بیا به د بل ځل په شانتې دلته پرېږدې؟ میټا وروره دغه غټ خېټه ستا په کابو کې د راتلو وله نه ده. دې کانې وکرلو ستا ټول شرطونه یې تابع کړو. وروره ما ته خپلې 100 لکه روپۍ راکه، زه به بیا هېڅکله شرط نه لګوم. زما هغه ټولې پیسې تباه او بربادې شوې. ځه خپل کار کوه. تا زما پلار سره ډېره غټه دوکه کړې وه. دا د هر څه ما تا نه د هغې بدلې قسطو دپاره کړي دي. اوس خو میټا ته د خپلو ګناهونو سزا میلاو شوله. په اخیره کې زه دا یو خبره کوم چې زمونږ د فیسبوک پیج چې و پښتو ډریم سټوري چینل په نوم باندې نو هغه پیج چې کوم ده زمونږ هیک شوی ده. یو کس مونږ سره دوکه کړې ده او هغه پیج یې مونږ نه اخیستی ده او هغې ته خپل نوم هم چینج کړی ده. دې وجې نه تاسو ته زه خواست کوم چې هغه پیج انفالو کړئ ځکه په هغې پیج باندې به زمونږ ویډیوګانې نه راځي او مونږ به یو بل پیج جوړوو بیا به مونږ تاسو ته لینک درکوو. که زمونږ ویډیو تاسو خوښوي ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او مونږ ته کامنټ کې ووایئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه. مننه.